سلامونه احترامات هیله دا خو خوشحاله اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي لکه څنګه چې موږ ستاسو لپاره په هوپ انګلیش اکیډمي کې های انګلیش کلاس شروع کړی نو نن ورځ به موږ او تاسو په دې کلاس کې د اوس زمانې یا پریزنټ ټینس په لومړۍ برخه خبرې کوو لومړۍ برخه یې پریزنټ سمپل ټینس ده چې موږ او تاسو ورته په پښتو کې اوس ساده زمانه وایو نخا د دې زمانې په تعریف مثالونو تشریح او عملی پریکټس به نن درته په دې ویډیو کې وړاندې کوو نو راځئ چې درس پیل کړو مخکې له درس څخه که چیرې زموږ پر یوټیوب چینل نوي یاست نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او چې مو ویډیو خوښ شوه حتما ویډیو لایک او کمنټ مو هیر نشي نو راځئ چې پیل کړو یو ځل بیا سلامونه هیله درو جوړ بیا سي ملګرو نن موږ تاسو لرو پریزنټ سمپل ټینس تر ټولو نه اسانه درس دی پریزنټ سمپل ټینس ډیفینیشن یې داسې دی چې present simple tense shows daily actions, habits, routines and general facts. صحیح دی؟ دا تعریف دی په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو چې present simple tense یا اوسنۍ ساده زمانه هغه زمانه ده چې ورځني کارونه عادتونه معمول کارونه او عمومي حقیقتونه ښیي. صحیح دی؟ اوس لکه څنګه مثلا ورځني کارونه عادتونه معمول کارونه او عمومي حقیقتونه موږ تاسو ته ښیي. مثلا یو کار موږ تاسو هره ورځ کوو یو کار تل یا اکثره وخت موږ تاسو کوو یا یو کار موږ تاسو عادت وي یو کار حقیقت وي نو دا ټول موږ تاسو بیانوو په څه شي سره په پریزنټ سمپل ټینس سره. صحیح شو؟ پریزنټ سمپل ټینس ځان ته خپل قاعده او قانون لري. قاعده او قانون یې څه شی دی؟ فرمول دی. فرمول درته وایي چې باید اول سبجیکټ وي بیا ورب وي د ورب کوم حالت وي کومه بڼه وي بیا پس څه شي راځي بیا پس څه شي نو دا څه شی دی؟ دا د پریزنټ سمپل ټینس تا ته یو قاعده یا قوانین وړاندې کوي چې په دغه ترتیب سره باید ته جمله جوړه کړې. صحیح دی؟ نو دغه کارونه که موږ تاسو وغواړو چې بیانیه شکل ورکړو دا به په پریزنټ سمپل ټینس سره جوړو. یو کار هر ورځ کوو موږ تاسو یو کار تل اکثره ټیم کېږي یا یو کار عادت وي زموږ تاسو یا یو کار حقیقت وي دا ټول مربوط کېږي په پریزنټ سمپل ټینس سره. صحیح دی؟ نو اوس موږ تاسو مثلا یو څو مثالونه عموم کې مثالونو ته راځو. I go to school every day. زه هره ورځ ښوونځي ته ځم. صحیح شو؟ یو کار موږ تاسو هره ورځ کوو فوټبال هره ورځ کوو جیم ته هره ورځ ځو دا موږ تاسو بیانو په پریزنټ سمپل ټینس سره مربوط کېږي یا دې ته ویل کېږي پریزنټ سمپل ټینس. صحیح دی؟ He drinks tea every morning. هغه هر سهار چای څښي. صحیح دی؟ نو د دې هر سهار چای مربوط کېږي په دغه ټینس پورې. The sun rises in the east. لمر له ختیځه راخیږي. نو د دې لمر راختل دا یو حقیقت دی چې هر سهار راخیږي. نو دا حقیقتونه هر هغه کارونه چې اکثریت وخت کېږي یا موږ تاسو تل کوو عادت وي زموږ تاسو یا ورځني کارونه دا ټول مربوط کېږي په پریزنټ سمپل ټینس سره. راځئ لږ نور وضاحت هم درکړم. مثلا ورځني کارونه کوم دي؟ I wake up early. سهار وختي راپورته کېږم یا وختي زه پورته کېږم له خوب څخه. I eat breakfast. هر سهار ګورم موږ تاسو سهارنۍ کوو یا د سهار ناشته کوو. I go to school. موږ تاسو اکثره چې ماشومان یو په عموم کې چې شي ته ځو مکتب ته هر سهار ځو. صحیح دی؟ افغانان خو دومره نه ځو خیر خارجیان تل دغه کار کوي. صحیح دی؟ مثلا habits یعنې عادتونه هغه دا دي چې لکه عادتونه موږ تاسو که نه I drink tea every day. دا زموږ ستاسو عادت دی هره ورځ باید چای وڅښو اکثره څښي اکثره قهوې څښي. صحیح دی؟ She reads books every night. نو یو څوک دی سریال ګوري هره شپه. ترکي سریالونه په افغانستان کې زیات کتل کېږي خو په خارج کې بیا اکثره خلک یو ټایم لري د کتاب لوستلو لپاره هر ماخوستن باید چې لږ درس ووایي. صحیح دی؟ نو she reads books every day. She reads هغه نجلۍ وایي books کتابونه every night هره شپه. نو دا څه شي دي؟ دا عادتونه دي. صحیح دی؟ نو د هر انسان البته عادتونه فرق لري. خارجیان یو ډول عادت لري مغربیان شرقیان مشرقیان د بلو بتر سي دي ځان ته خپل عادتونه لري.
نو راځو موږ تاسو جنرال فیکټس ته چې حقیقتونه مثلا د سن رایزز ان د ایست دا یو لوی حقیقت دی. صحیح دی، دا حقیقت دی چې موږ تاسو یعنې ډېر په اسانه باندې ورباندې پوهېدلی سو چې لمر له کومې خوا راخیځي، له ختیځه. لویږي په کومه خوا؟ په لویدیځ باندې لویږي، له ختیځه راپورته کېږي. صحیح، دا په هیڅ صورت سره تغیر نه کوي. بیا راځو یو بل مثال ته. water boils at 100 degrees. صحیح شو؟ اوبه جوشیږي په 100 سنټیګریډ سره. صحیح دی، تر هغو پورې چې 100 مکمل شوی نه وي اوبه نه راجوشیږي تقریبا. صحیح دی، نو دا حقیقتونه دي. بل معمول کارونو ته راځو چې معمولي کارونه موږ تاسو کوم یو ته اشاره کوو. I go to school at 8 o'clock. دا عموم کې موږ تاسو په 8 بجو باندې مکتبونو ته ځو. صحیح دی، اکثر هیوادونو کې فرق کوي، خو معمول کارونه چې دي دغه ټایمینګ دی. صحیح دی. He plays football in the evening. اکثره خلک په مازدیګر کې لوبې کوي. که مو فکر کړی موږ تاسو په کرکټ کولو، فوټبال به مو کولو مازدیګر ټیم کې، نو دا معمول کارونه دي. صحیح دی ملګرو. اوس موږ تاسو راځو فرمولو ته چې فرمولې څه شی دي. اول راځو موږ تاسو افایرمیټیو یعنی مثبته جمله موږ تاسو بس څنګه جوړه کړو. فرمولې داسې دی چې سبجیکټ پلس بیس ورب پلس آبجیکټ پلس کمپلیمنٹ. صحیح دی. اول سبجیکټ موږ تاسو راولو، بیا ورب راولو، بیا آبجیکټ راولو. صحیح دی. یا کمپلیمنٹ. صحیح دی. کمپلیمنٹ هغه شی ته وایي چې کوم شی جمله کمپلیټولی سي. که موږ تاسو یو جمله اوږدوو نو دې ته کمپلیمنٹ وایي چې نور شی ور اضافه کوو. او که صرف مثلا داسې یو جمله وایو چې I ate rice نو دلته I چې شي سو سبجیکټ. eat first form of the verb، اول حالت د verb دی. نو rice چې دی دلته وریجې دي دا مفعول شو. فاعل فعل مفعول دا درې شیان پکې لازمي دي. خو که چېرته موږ تاسو ور اضافه کوو نور شی هغه ته بیا کمپلیمنټ وایي، هر هغه شی چې ستاسو جمله مکملوي. صحیح دی. خو پکې ضروري دغه درې شیان باید چې فاعل وي او مفعول فعل وي، فعل فرست فرم اف د ورب. صحیح دی. اوس موږ تاسو راځو د و فرمول سبجیکټ بیس ورب آبجیکټ اور کمپلیمنٹ. صحیح دی. یو شی در سره په یاد کې ولرئ چې د هی شي اټ دغه درې فاعله چې دي یا سبجیکټ چې دي د دې لپاره به موږ تاسو اس ای اس له ورب سره ور اضافه کوو. مثلا جمله ده سبجیکټ بیا پلس ورب پلس ای اس یا تنها اس بیا پلس آبجیکټ. صحیح دی. جمله به موږ تاسو هر کوم جوړو. راځو مثال ته آی یو وی دی. صحیح دی. دا ساده فعل دی. نو که چیرته موږ تاسو هی شي اټ ولرو د دې لپاره موږ تاسو ساده فعل سره سره اس او ای اس ور اضافه کوو. د یو فعل په آخر سر کې اس یا ای اس ور اضافه کوو. راځو موږ تاسو دلته مثالونو ته I ate rice. I eat زه خورم وریجې. صحیح دی. دلته I دی نو د ورب سره موږ تاسو اس نه دی ور اضافه کړی. لاندې دوهمې جملې ته راځو. She eats rice. نو د دلته eat چې دی د دې سره موږ تاسو اس چې ور اضافه کړی دی دا لازمي دی په پریزنټ سمپل ټینس کې چې هر کله هی شي اټ راغللو نو د دې سره بیا په ورب کې موږ تاسو اس یا ای اس ور اضافه کوو. He plays football. She eats rice. هغه انجلۍ وریځې خوري. He plays football. هغه هلک لوبه کوي یا فوټبال لوبوي. صحیح دی. دوهم ته راځو نیګیټیو جملې ته چې د دې فرمول چې شي دی د دې فرمول داسې دی سبجیکټ باید چې په اول سر کې وي پلس ډو ناٹ یا ډونټ. صحیح دی. پلس بیس ورب پلس آبجیکټ. صحیح دی. او د هی شي اټ لپاره موږ تاسو یو بل فرمول لرو. هغه پورته فرمول چې دی هغه د هغه نورو دغه لپاره و سبجیکټ لپاره چې هی شي اټ راسي د دې لپاره بل فرمول موږ تاسو لرو سبجیکټ پلس ډز ناٹ یا ډزنټ
پلس بیس ورب پلس آبجیکټ. صحیح دی؟ یعنی فرق تفاوت دا دی هر کله چې سینګولر وي فاعل، صحیح دی، سبجیکټ که سینګولر وي ډز ناٹ ورته کارو، او که پلورل وي یا جمع وي د هغه لپاره موږ تاسو چی کارو؟ ډو ناٹ. صحیح دی؟ دغه صرف فرق دی پکې. اوس راځو موږ تاسو جملې ته. نو له دا ډز سره چې دی فعل بیرته ساده کیږي. صحیح دی؟ یعنی اس نه اخلي، صرف په دغه کې اخلي، په پورته افرمیټیو جمله کې اخلي اس، ورب کې او په دې کې بیا نه اخلي. دا ډز چې دلته ور اضافه سي هغه اس بیا حاجت نسته پکې. مثالونو ته راځو. I do not like coffee. صحیح دی؟ زه کافي نه خوښوم یا قهوه مې نه خوښېږي. بل مثال ته راځو. She does not like coffee. د هغې انجلۍ کافي نه خوښېږي. صحیح دی؟ They do not go to school. ګوره هلته شي سره ډز راغلی و، does not، او لاندې چې دی دا سبجیکټ دی او پلورل دی، جمع دی. له یو کس نه چې زیات وي هغه ته پلورل ویل کېږي یا جمع. صحیح دی؟ نو هر کله چې فاعل پلورل وي د هغه لپاره موږ تاسو ډو ناٹ استفاده کوو. هر کله چې فاعل سبجیکټ وي واحد وي نو د دې لپاره موږ تاسو ډز ناٹ استفاده کوو. صحیح دی؟ نو دغه درې مثالونه ول. اوس موږ تاسو راځو انټراګیټیو یا پوښتنیزه جملې ته راځو. پوښتنیزه جملې هم دوه فرموله در کوم چې د شي هیټ لپاره کوم کارول کېږي او د پلورل سبجیکټ لپاره موږ تاسو کوم یو فرمول کارولی شو. اول راځو د پلورل لپاره. پلورل لپاره موږ تاسو ډو پلس سبجیکټ پلس بیس ورب پلس آبجیکټ پلس کوېسچن مارک. صحیح دی؟ اول سر کې باید چې ډو راسي د جملې، بیا سبجیکټ کارول کېږي فاعل، بیا بیس ورب فعل، او بیا موږ تاسو مفعول کارو. په اخر سر کې باید چې کوېسچن مارک وي، سوالیه علامه یا پوښتنیزه علامه. ځکه چې جملې پوښتنیزې وي په اخر سر کې باید کوېسچن مارک وي، دا لازمي دی پکې. صحیح دی؟ اوس د هی شي اټ لپاره موږ تاسو څنګه فرمول لرو؟ که چېرته زموږ ستاسو فاعل یا سبجیکټ هی شي اټ وي څنګه فرمول دی؟ په اول سر کې موږ تاسو ډز کارو. ډز پلس سبجیکټ پلس بیس ورب پلس آبجیکټ. دلته هم هماغه عیناً کیسه ده. که چېرته پلورل وي ډو، که چېرته سینګولر وي ډز، واحد وي یو کس وي یا هی شي اټ وي د دې لپاره موږ تاسو ډز کارو په اول سر کې. او که چېرته پلورل وي دی وي یو دا وي آی وي نو د دې لپاره موږ تاسو ډو په اول سر کې راولو. صحیح دی؟ اوس راځو جملې ته موږ تاسو. Do you play cricket? آیا تاسو د کرکټ لوبه کوئ؟ Does he play cricket? Does ګوره په اول سر کې دی ځکه چې ورسره په څنګ کې هی دی، سبجیکټ زموږ تاسو هی دی، د دې هی لپاره موږ تاسو ډز کارو. صحیح دی؟ او بل هم په نظر کې درسره ونیسئ چې په دې کې هم اس نه اضافه کېږي، صرف په افرمیټیو سنټنسیزو کې موږ تاسو اس له ورب سره ور اضافه کوو. صحیح دی؟ نو does he play cricket؟ آیا هغه هلک د کرکټ لوبه کوي؟ درېیمه جمله ده do they live here؟ آیا هغوی دلته ژوند کوي؟ صحیح دی؟ دغه هماغه درې مهمې فرمولې وې چې درته مې ویلې، مثبته، منفي او سوالیه، چې دا درې ډېرې کارول کېږي. انفارمل، فارمل چې د هغه بیا وروسته خبره دی، خو دغه درې ډېرې مهمې دي در سره زده کړي. او یو بل شی څلورم هم در سره نوټ ونیسئ. څلورمه فرموله چې ډبلیو ایچ کوېسچنز دی، د پوښتنې کلمو سره چې ډبلیو ایچ کوېشن مثلا واټ، ویچ، هوم یا هو. صحیح دی؟ د دې فرمول څه شی دی؟ د دې لپاره فرمول په پریزنټ سمپل ټینس کې څه شی دی؟ فرمول یې داسې دی، ډبلیو ایچ ورډ دا به چې وي، بیا ورپسې ډو، بیا ورپسې سبجیکټ، بیا ورپسې بیس ورب، په اخر کې هم کوېسچن مارک. او د هیڅ شي اټ لپاره موږ تاسو ډبلیو ایچ ورډ بیا پلس ډز
صحیح دی. صرف ډز ور اضافه کېږي د ډو پر ځای. پلس سبجیکټ پلس بیس ورب. د مثال په ډول باندې where do you live؟ تاسو چیرته ژوند کوئ؟ صحیح دی. why does she cry؟ هغه انجلۍ ولې ژاړي؟ when do they study؟ هغوی کله مطالعه کوي؟ صحیح دی. د شل مثالونه او ورسره فورمول. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیسلي رب سپارم. ښه وخت تېر شه. بیا الله محافظ و ناصر شه. که مې ویډیو خوښ شوی د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ، او که څه نظر لرئ یا په کوم ځای کې مشکل لرئ کولی شئ د کمنټ په سیکشن کې هم خپل نظر او هم خپله پوښتنه زموږ سره شریک کړئ. مننه.